امونه دوستانو امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. په نن ویډیو کې به تاسو ته د فیسبوک لپاره یو خوندور اپلیکیشن در وښیم چې دا اپلیکیشن د هر چا لپاره ډیر زیات ضروری دی. ارمان به کوي کاش له دې اپلیکیشن څخه زه مخکې خبر وای. دا اپلیکیشن د هر چا لپاره ډیر زیات ضروری دی. نو را درومو دوستانو چې دا اپلیکیشن کوم یو دی او ولې ډیر زیات ضروری دی او د هر کس لپاره د دې انسټالول ولې ډیر زیات ضروری دي. نو هر څه نه مخکې دوستانو تاسو سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ او دوستانو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم په دې سبسکرایب اپشن دوستان تاسو د ویډیو کې ګورئ په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب په دې سبسکرایب اپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو او په خوا کې کوم د بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ دوستانو. او دوستانو ویډیو در سره لازمي لایک کړئ. د ویډیو لایک کول ضروري دي. ویډیو در سره لایک کړئ دوستانو او که د دې ویډیو شیر کول نور ځان سره غواړئ مهرباني وکړئ په دې شیر اپشن باندې کلیک کړئ او تر څو د دې ویډیو څخه نور دوستان هم خبر شي. نو را درومو دوستانو چې دا کوم اپلیکیشن دی چې ډیر زیات ضروری دی او د هر کس لپاره ډیر زیات ضروری اپلیکیشن دی چې باید انسټال کړي. نو را درومو دوستانو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د اپلیکیشن لینک په ما په ډسکرپشن کې پریښوي. که ډسکرپشن تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو چې تاسو ګورئ نو د دې په دې لیکنه باندې چې تاسو کلیک وکړئ دې ته ویلی شي ډسکرپشن. د آنلاین کومه ساحه چې خلاص شي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. داسې به ما لیکلي وي چې د اپلیکیشن لینک داسې به ما لیکلي د اپلیکیشن لینک تاسو به په دې راشئ او په دې شنه خط باندې به کلیک کړئ او راسن به تاسو اپلیکیشن ته لاړ شئ او له هغه به په اسانۍ سره اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو را درومو دوستانو چې دا کوم اپلیکیشن دی او ولې ډېر زیات ضروري دی. کله مو چې اپلیکیشن خلاص کړو دوستانو تاسو به راشئ اپلیکیشن به ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړو د اپلیکیشن به خلاص کړئ. کله مو چې اپلیکیشن خلاص کړو لومړی تاسو ته دا ښایي چې موږ ته دا وښایه چې زموږ ته څوک زیات لایکونه راکوي. موږ ته هغه کسان وښایه چې موږ ته لایکونه راکوي. نو په دې کې چې دی موږ ته هغه کسان وښیي چې موږ ته لایکونه راکوي. دوستانو تاسو کتلی شئ چې په دې کې موږ ته هغه کسان راښودلی شي چې موږ ته لایکونه زیات راکوي. څومره لایکونه چې موږ ته راکوي مثلا ما ته یو کس 9 لایکونه راکوي بل 8 5 همداسې دا دومره لایکونه دغو کسانو ما ته راکړي دي. بل لیکلي دي هو کمنټ on your post most. نو په دې کې موږ ته هغه کسان وښیه چې موږ ته یې کمنټونه کړي وي. یو کس راته 3 کړي دي بل کس راته 2 کړي دي او بل کس یو کمنټ راته کړی دی. نو دوستانو بل را درومو موږ ته دا وښیه چې موږ چې دی موږ چاته زیات لایکونه کړي دي. یعنې موږ دغو کسانو ته چې دی زیات لایکونه چاته مې یو کړی چاته مو څو کړي او چاته مو څو لایکونه کړي دي. نو دوستانو اوس را درومو بل تاسو ته ښیم دلته لیکلي چې نن ورځې ټاپ زما په پوسټونو کې کوم تصویر زیات لایکونه اخیستل دي او موسټ پاپولر پوسټ. نو تاسو کتلی شئ چې زما په تصویرانو کې دغه تصویرانو زیات لایکونه اخیستي دي. بل ته لیکلي دي چې تاسو چا سره زیاتې میسیجې کړي دي. نو هغه کسان موږ ته هم ښیي چې موږ چا سره زیاتې میسیجې کړي د فیسبوک لپاره. بل موږ را درومو چې موږ چا انفرینډ کړي یو یعنې موږ چا له فرینډ څخه ایستلي. زه چې هم له فرینډ څخه نه یم ایستلی ځکه دا زما آی ډي نوې ده نو زه چا چې دی له فرینډ کېدو څخه نه یم انفرینډ کړی. بل لاندې را درومي چې چا انفرینډ کړي تاسو چا انفرینډ کړي یاستئ یا چا بلاک کړي یاستئ نو په دې کې تاسو ته خراب شوي اکاونټونه بخښنې سره دوستانو په دې کې تاسو ته خراب شوي اکاونټونه ښیي چې تاسو سره چې کوم کسان فرینډ و دغو کسانو اکاونټونه چې دي خراب شوي دي او تاسو سره چې دی همداسې ځای په فرینډ کې نیولی دی. بل ته لیکلي هو ټیګ ټو منشن یو آر موسټ. نو په دې کې تاسو دا وښیي تاسو چا ټیک کړي یاستئ خپلو پوسټونو سره چا ټیک کړي یاستئ. کسانو ته وښیي مثلا 3 پوسټو سره ټیک کړی 2 پوسټو سره یو سره. نو او بل دا درته وښیي چې تاسو څوک بلاک کړي دي او تاسو چا بلاک کړي یاستئ. لاندې مسلسل کتلی شئ د اپلیکیشن ځان لپاره انسټال کړئ. په دې کې ډېر زیات نور شیان دي هم تاسو په خپله باندې وګورئ. د اپلیکیشن انسټالول د هر چا لپاره ډېر زیات ضروري دي. نو مننه دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي حتما سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو خوشحاله اوسئ.